طالبانو په نیمروز کې له ایراني پولساتو ځواکونو سره یو ځل بیا نښته کړې او ګڼ شمېر تلفات یې ورته اړولي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو تایید کړی چې د دوی ځواکونو او ایراني پولساتو ځواکونو ترمنځ د پولې په سیمه کې نښته شوې ده. طالبان مني چې نښته د نیمروز ولایت کنگ ولسوالۍ کې پرون دوشنبه د چنګاښ پر 20 نیټه له ایران سره پر پوله رامنځته شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور BBC ته وویل په دې نښته کې چاته زیان نه دی اوښتی او اوس د پولې په اوږدو کې وضعیت آرام دی. دا یادونې ده چې له دې مخکې هم د ایراني او طالب پولساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوي دي. په سرحدي سیمو کې د پولو کره معلومولو کې لانجې، وچکالي او د اوبو کمښت هغه ستونزې دي چې له کبله یې له ایران سره پر پوله د طالبانو او ایراني پولساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د تیر کال وروستیو کې هم د ایران له سیستان بلوچستان سیمې سره د افغانستان نیمروز ولایت پر پوله د طالبانو او ایراني پولساتو ځواکونو ترمنځ د نښتې ویډیویي کلیپونه خپاره شول. اماج خبري رسنۍ چې هغه ویډیویي کلیپونه یې خپاره کړل ادعا کړې وه چې طالبانو د ایران پولساتو ځواکونو یو شمېر پوستې نیولي دي. وروسته ایران بهرنیو چارو وزارت د نښتې ته غبرګون کې ویلي و دا پیښه د طالبانو له لوري کې د عصري پوله ساتنې په هکله نابلدتیا له کبله رامنځته شوې. له دې مخکې د دسمبر پر 1 نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي و له ایران سره پر پوله د دوی د ځواکونو نښته د ناسم پوهاوي له کبله رامنځته شوې وه، خو په وینا یې دواړو خواو له خوا په همغږۍ ختمه شوې ده. د افغانستان نیمروز ولایت د ایران له سیستان بلوچستان سره پر ګډه پوله پروت دی. پر دغه پوله د انساني قاچاق ترڅنګ د نشهیي توکو قاچاق هم کیږي او همداراز د افغانستان د هلمند او هري رودو سیندونو اوبه هم له همدې سیمې ایران ته داخلیږي. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.